د پاکستان پوځي رژیم برید څخه وروسته لسګونه شهیدان او ټپیان د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته ورغول شوي دي. په دغه روغتون کې ټپیان له دغه پیښې دردونکې کیسې لري. وایي د تراویح د لمانځه ادا کولو پر مهال د پاکستان پوځي رژیم بزدلانه بریدونو لاندې ونیول شول. بستر بودیم در شفاخانه کمپ امید، ساعتهای ما بین 9 الی 10 جیتای جنگی پاکستان بمبار کرد. دقیقا در اتاق بودم، یعنی ولی یک پای میده است. بس دغه سال ورور تیاره راغله بیګا بمبار وکړل، چا پکې کور شته ده چا نشته ده، څوک مړه دي څوک وسوځېدل، څوک بې موره شول څوک بې کوره شول. په دغه برید کې یو شمېر نورو ټپیانو د ملا او پښو او ځینو نورو هم د سر او مخ په برخو کې جدي ټپونه لیدلي دي. خودم که در محل که بودم یار از جت پیش از این دان دروازه را بسیار نزدیکش بودیم که حداقل یک دفعه صدای چی بمبی آمد. دفعه شد گفته اگه بسیار مردم خراب کرد. کانتینرها به در گرفته بود، داکس بود حداقل کلی زیر خاک. از خدا شکر ده بس. از دغه موش علاج موش خدا. اجوندی شلک. پټای کړل زخم یو غندو خدا شکر ده. الله دې عمر او جون ورکړي ډاکټرانو مجاهدینو مونږ یې وژغورلو. بل لور ته د وزیر محمد اکبر خان روغتون مسؤلین وایي لږ تر لږه 40 شهیدان او 80 ټپیان دغه روغتون ته لیږدول شوي دي. د وزیر اکبر خان روغتون په رابطه به زه درته وایم د تعداد د 80 کسه موږ مجروحین لرو چې عملاً تداوي جریان لري او تداوي ورته سوې ده. ځینې په داخل د روغتون کې دي، ځینې د موږ ملکي روغتونو ته چې هغه د پالیسي په اساس باندې موږ انتقال کوي او 40 تنه پکې متاسفانه شهیدان لرو چې هغه د موږ سردخانې ته انتقال سو، هغه لازم اهتمامات ورته ونیول سو او د عامه روغتیا وزارت په مقام په هدایت سره سم هغه لازمه ځایو ته دوی انتقال سول. ورته مهال امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي چې د پاکستان پوځي رژیم ځواکونه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د جګړې وړتیا نه لري، له همدې کبله پر عامه تاسیساتو او د ملکي وګړو پر کورونو په برید لاس پورې کوي.